ټولنیز کلتور څه دی؟ د ټولنیز کلتور د ارزښتونو په اړه تاسو څومره پوهیږئ؟ د ټولنیز کلتور د ساتنې او پیاوړتیا په برخه کې د ځوانانو، عامو خلکو او مسؤلینو رول څه دی؟ السلام علیکم. د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به دا ځل د ټولنیز کلتور په اړه بحث ولرو. په بحث کې را سره مېلمه د بوست پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس ښاغلی اسدالله سمسور صاحب مېلمه دی. سمسور صاحب ستړي مه شئ، بخیر راشئ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ملي راډیو تلویزیون ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ و روغ واوسي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه سمسور صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړ او خپرونه کې را سره مېلمه شئ. سمسور صاحب، که د دې خپرونې د موضوع پیل له دې نه وشي چې ټولنیز کلتور څه دی، په اړه یې که اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. محترم خیال صاحب، د کلتور کلمه مختلفو پوهانو په مختلفو ژبو سره معنا کړې ده او هغوی دپاره یې تعریفات ډېر زیات ترتیب کړي دي، وړاندې کړي دي. خو موږ بیا په لنډ ډول دلته یو عمومي هغه ذهنیت جوړ کړو چې کلتور څه ته وایي. کلتور په اصل کې د لاتیني ژبې د کلتوراله کلمې څخه اخیستل شوې ده چې په انګلیسي ژبه کې ورته کلچر ویل کېږي، په فارسي کې ورته فرهنګ وایي او په عربي ژبه کې ورته ثقافت وایي او په پښتو ژبه کې ورته د هرڅوب کلمه کارول شوې ده. کلتور د ټولنې د تکامل په بهیر کې ترلاسه شوي مادي او معنوي پدیدو ته ویل کېږي او چې یوه ټولنه له بلې ټولنې سره دغه مادي او معنوي پدیدې هم یو ځای کوي او یا یو له بل سره بیلوي. مادي او معنوي پدیدو یادونه مو وکړه. په مادي پدیدو کې مادي چیزونه راځي، هغه شیان چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، په لاس باندې نه لمس کېږي، لکه هنرونه او همداسې لکه فلسفه، لکه علم. دا ټول په مادي پدیدو کې راځي او په معنوي پدیدو کې راځي. او مادي پدیدې چې بیا دي، هغه ټول هغه څه دي چې هغه موږ هم لیدلی سو، هم یې لمس کولی سو، لکه ټاټوبی دی، کورونو جوړول دي، همداسې جامې دي. دا ټول هغه څه دي چې په مادي فولکلور کې او کلتور کې دا راتللی سي. نو ټول هغه څه چې په مادي او معنوي کې د یو ټولنې د بشپړېدا لپاره کارول سوي وي، دا د کلتور تر عنوان لاندې څېړل کېږي او تر بحث لاندې نیول کېږي. بله، ډېره زیاته مننه سمسور صاحب. ټولنیز کلتور او ارزښتونه زموږ په ژوند کې څه رول لري؟ محترم خیال صاحب، ټولنیز کلتور او ارزښتونه د انسان د ژوند لارښود او اصول دي. دا ارزښتونه نه یوازې زموږ فردي چلند تنظیموي، بلکې زموږ ټولنیزې اړیکې هم منظموي. د مثال په توګه د درناوي، د همکارۍ او عدالت، دا هغه ارزښتونه دي چې په ټولنه کې ټولنیز نظم بنسټ جوړوي. علمي څېړنې ښیي چې ټولنه هغه وخت باثباته او پرمختللې کېږي چې ګډ ارزښتونه ولري. یعنې په یو ټولنه کې کوم انسانان چې اوسېږي، د هغوی ارزښتونه یو له بل سره ګډ، یعنې د ټولو مشترک وي. ځکه دغه ارزښتونه بیا په دغه ټولنه کې د ټولنیز نظم باعث کېږي. همداسې هلته د همکارۍ روحیه پکښې پیاوړې کېږي او ترڅنګ یې د اعتماد سبب ګرځي. ډېره زیات مننه ښاغلی سمسور صاحب. ولې د خپلو کلتوري ارزښتونو ساتنه زموږ ملي هویت لپاره مهمه ده؟ محترم خیال صاحب، اصلا دغه د هویت خبره، د ملي هویت یادونه چې موږ کوو، دغه د کلتور د لارې اصلا تعریفیږي. یعنې تعریف یې د همدې کلتور د ادرسه کېږي. په هغه کې که ژبه ده، که دودونه دي، تاریخي سمبولونه دي او ټولنیز ارزښتونه دي، دا ټول هغه عناصر دي چې یو ملت له نورو ملتونو څخه بیلوي، د هغوی جلاوالی موږ ته راښیي. که کلتوري ارزښتونه له منځه ولاړ سي، یعنې دا شی ونه وسي، ملت د ځان پېژندنې د بحران سره مخ کېږي. یعنې عبارت د څخه خپل هویت ورکېږي. دی نه پوهېږي چې موږ باید کوم څه مخته یوسو یا موږ په کومې فرهنګ پورې اړه لرو، موږ د کوم کلتور برخه کېدلی سو. علمي څېړنو دا هم ښودلې ده چې کلتوري بې هویتي د ټولنیزې ګډوډۍ
ځان کم ارزښتۍ او حتی د سیاسي بې ثباتۍ لامل هم ګرځي. د کلتور ساتنه په حقیقت کې د ملت د دوام تضمین دی. نو باید موږ خپل کلتور وساتو او موږ خپل د کلتور احترام ولرو او موږ خپل ارزښتونو ته په ښه سترګه وګورو. ډېره زیاته مننه سمسور صاحب. د ټولنیز کلتور په پیاوړتیا کې کورنۍ ښوونځی کوم ځانګړی مسؤلیت لري؟ کورنۍ د ماشوم د شخصیت د جوړېدنې لومړنی بنسټ یا اساس دی. ماشومان لومړني ارزښتونه لکه درناوی، صداقت او مسؤلیت له خپلې کورنۍ څخه زده کوي او همدارنګه ماشوم په کور کې د خبرو، چلند او تعامل له لارې ارزښتونه د ټولنې پیژني. که په کور کې ملي کلتور ته درناوی موجود وي، ماشوم به همدا درناوی ولري. ښوونځی بیا دغه ارزښتونه په علمي، منظم او ټولنیز چوکاټ کې پیاوړي کوي. ښوونځی نه یوازې د زده کړې ځای دی بلکې د کلتوري روزنې مرکز هم دی. د نصاب، ښوونکو او ګډو فعالیتونو رول دلته ډیر مهم دی چې باید په نصاب کې د ښوونځیو د پر کلتور برخه ور اضافه سي او په هغوی د مکاتبو زده کوونکي د خپل کلتور په هغه ارزښتونو باندې وپوهیږي، د هغوی په هغه برخې باندې چې کوم ارزښتونه زموږ په کلتور کې سته او د کوم وخت څخه دغه را شروع شوي دي، د هغوی په هکله باید پوره پوهاوی ولري چې دا چاره بغیر له ښوونځي سره امکان نه لري. په ښوونځي کې په کار دا ده، د ښوونځي په نصاب کې په کار دا ده چې د فرهنګي او کلتوري چارو په ترویج کې هلته کار وسی او هلته د پوهاوي برخه پیاوړې سي. بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی سمسور صاحب، په نننۍ نړۍ کې د کلتور په ساتنه کې کومې ننګونې او ګواښونه موجود دي؟ د نننۍ نړۍ د کلتور د ساتنې عمده دغه چې دی فکتور چې دی هغه ټکنالوژي ده چې دغه ټکنالوژي باعث د دې سوې ده چې د بلې ټولنې کلتور او فرهنګ و ځایي ټولنې ته راوي او یا د ځایي ټولنې کلتور او فرهنګ تر نورو ټولنو پورې ورسي او د هغوی اغېزمن سي. رسنۍ او بهرني فرهنګي اغېزې د کلتور د بدلون ستر عوامل دي. ځینې وخت دغه اغېزونه مثبت وي او ځینې وخت بیا دغه چې کله بې کنټروله سي نو د ځایي کلتور د کمزورۍ سبب ګرځي. ټولنیز شبکې ځینې وخت د ځایي کلتور ځای نیسي. همدارنګه لوی فکتورونه چې دي چې په فرهنګونو کې رامنځته کېږي یا په کلتور کې په یو ټولنه باندې تاثیر کوي او د هغوی لپاره د ګواښ سبب ګرځي، هغه جګړه ده، مهاجرتونه دي او اقتصادي ستونزې دي. دا هغه څه دي چې د ټولنیز کلتور ارزښتونه له ګواښ سره مخ کوي. که ټولنه شعوري تګلاره ونه لري، یعنې د دې لپاره منظم سیستماتیک کارونه روان ونه وسي، نو کلتوري ارزښتونه د یو ټولنې، د یو جامعې، د یو هیواد هغه ورو ورسره له منځه ځي. بله، ډېره زیات مننه. ښاغلی سمسور صاحب، څنګه کولی شو ځوانانو ته د خپلو کلتوري دودونو او ارزښتونو اهمیت ور زده کړو؟ محترم خیال صاحب، دا چې ځوانان د نننۍ نړۍ تر ټولو فعاله قشر دی او ټوله نړۍ هغه د تمرکز نقطه هم ځوانان دي. همیشه کوم کړنې چې ترسره کېږي هغوی دپاره ځوانان هڅول کېږي. ځوانان باید د کلتور یوازې د وینا له لارې دوی ته نه بلکې د عملي تجربو له لارې هم ور زده سي. کلتوري میلې دي زموږ ستاسې په ټولنه کې ستا، زموږ ستاسې د کلتور برخه د ادبي پروګرامونه دي چې موږ مشاعرې ورته وایو، تاریخي کیسې دي چې د یو ټولنې په هغه کلتوري برخه کې شتون لري او همداسې د یو ټولنې هغه ملي اتلان دي چې دا هغه څه دي چې باید ځوانانو ته په عملي توګه دوی ته پروګرامونه دایر سي او دوی ته د هغه په هکله معلومات ورکول سي. د تعلیم په برخه کې چې موږ هم یادونه وکړه، د هغه باوجود ټولنیز رسنۍ هم باید په سمه توګه خپل فعالیتونه سرته ورسوي. د کلتور د ترویج لپاره تر ټولو اغېزناکه وسیله چې د هغه رسنۍ ده، همدا رسنۍ ده چې کلتور ژوندی ساتلی سي او کلتور تر نورو نسلونو پورې رسولی سي او د خلکو په پوهاوي کې ډېر رول لري. ډېره زیات مننه. ښاغلی سمسور صاحب، د ټولنیز کلتور پیاوړتیا لپاره کوم عملي ګامونه اخیستل کېدلی شي؟
خیال صاحب کوم ګامونه چې د ټولنیز کلتور د پیاوړتیا لپاره اخیستل کیږي دا هم فردي دي هم ټولنیز، یعنی هم یو فرد یې کولی سي او هم په ټولنه کې ډیر کسان کولی سي چې دا ګامونه پورته کړي. مثال د کورنۍ له کچې نیولې تر دولتي پالیسۍ پورې هر څوک مسؤلیت لري چې خپله ژبه وکاروي. دا زموږ کلتور دی او خپل د کلتور د پیاوړتیا لپاره باید خپل ژبه، خپل ملي ژبه چې په هره ژبه په یو ټولنه کې ملي وي، پر هغه ژبه باید دوی ډیر کار وکړي، هغه وکاروي د لیک او لوست لپاره. همداسې کلتوري ورځې چې دي هغوی د لمانځنې لپاره باید دوی ځینې چارې ترسره کړي، ځینې کړنې ترسره کړي. د دودیزو جامو او هنرونو ملاتړ وکړي. کومې جامې چې په یو ټولنه کې، خصوصا زموږ ټولنه کې چې کومې جامې هغه زموږ فرهنګي او کلتوري ارزښت لري، هغوی ملاتړ باید وسي. او دا هغه ګټور او اغیزمن ګامونه دي چې کلتور ژوندی ساتي. کلتور یوازې د خبرو له لارې نه پیاوړی کیږي، باید موږ عملاً کار وکړو او د خپل کلتور لپاره داسې چارې ترسره کړو چې هم د نور لپاره د پوهاوي سبب وي او هم موږ خپل کلتور ژوندی ساتلی او د ورکېدو څخه موږ ژغورلی وي. ډیره زیاته مننه سمسور صاحب. د کلتوري تنوع او بډاینې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ خیال صاحب، کلتوري تنوع یا مختلف ډولونه د ټولنې لپاره شتمني ده. دا کوم ګواښ نه دی چې موږ له تنوع څخه ویره ولرو. علمي نظریې ښیي چې هغه ټولنې چې بیلابیل کلتورونو ترمنځ درناوی او همغږي لري نو هغه ټولنې نوښتګرې دي، زغمناکې دي او باثباته وي. کلتوري تنوع د ټولنې طبیعي ځانګړنه ده. بیلابیل دودونه، ژبې او رواجونه په ټولنه چې ده هغه بډایه کوي، پیاوړي کوي. ستونزه هغه وخت پیدا کیږي چې د تنوع د تفریقې سبب سي، یعنی کله چې بې اتفاقي پکښې وي او په ټولنه کې دغه د تنوع برخه چې د کلتوري تنوع پکښې رامنځته کیږي دا باعث د دې سي چې په ټولنه کې تفرقه رامنځته کړي. نو دغسې برخې ګواښ دی د ټولنې لپاره. خو په اصل کې په عمومي توګه که موږ وایو د کلتور بیلابیل ډولونه یا مختلف دودونه، رواجونه دا ګواښ نه ګڼل کیږي. که تنوع د متقابل درناوي او ګډو ارزښتونو پر بنسټ مدیریت سي نو دا د ټولنیز پرمختګ او فکري پراختیا لامل ګرځي. د نړۍ پرمختللي ټولنې د کلتوري تنوع ښه بیلګې دي. نو مهمه دا ده چې کلتوري تنوع د ملي یووالي په چوکاټ کې وساتل سي، نه د تفرقې په چوکاټ کې چې خدای نخواسته بیا په ټولنه کې د تفرقې په سبب باندې داسې څه رامنځته سي چې هغه ښه پایله نه لري. ډیره زیات مننه ښاغلی سمسور صاحب. آیا عصري ژوند د کلتور په ساتنه اغیز لري که هو نو څنګه؟ هو محترم خیال صاحب، عصري ژوند د کلتور پر ساتنه باندې اغیز لري چې دا اغیز هم مثبت دی هم منفي دی. هم مثبت تاثیر درلودلی سي هم منفي. که وګورو له یوې خوا ټکنالوژي چې د اوسني عصر تر ټولو مهمه وسیله ده، د کلتور د خپرولو وسیله ګڼل کیږي. خو له بلې خوا دغه ټکنالوژي منفي تاثیر پر ځایي کلتور دا کوي چې د هغوی کلتور د نورو ټولنو کلتور و خپلې ټولنې ته راوړي. عصري ژوند د کلتور لپاره هم فرصت دی او هم ننګونه ده، ځکه په اوسني دور کې ټکنالوژي کلتور نړیوالو ته رسوي. خو که بې فیلټره وکارول سي، یعنی دا فیلټر نسي، نو بهرنی کلتور او ارزښتونه به پر ځایي کلتور باندې غالب سي. اصلي خبره دا ده چې عصریتوب او دودیز کلتور یو د بل مخالف نه دي، بلکې یو بل بشپړولی سي، خو توازن پکښې شرط دی چې باید توازن موجود وسي. بله، ډیره زیات مننه ښاغلی سمسور صاحب. د ټولنې په کلتوري پیاوړتیا کې د رسنیو او ټکنالوژۍ رول څه دی؟ محترم خیال صاحب، موږ مخکې د رسنیو په هکله باندې بحث وکړ، یادونه مو وکړله چې دا تر ټولو مهمه وسیله ده چې ټولنیز کلتور پیاوړی کوي. او تر هغو کسانو چې لا هم د خپل کلتور په باب نه دي خبر، تر هغوی پورې پوهاوی رسوي. رسنۍ د فرهنګي پوهاوي تر ټولو قوي وسیله ده. همدارنګه رسنۍ د عامه افکارو په جوړولو کې ډېر ستر رول لري. رادیو، تلویزیون او ټولنیز شبکې دا کولی سي چې خپل کلتوري ارزښتونه چې د یوې ټولنې دي هغه ترویج کړي، تر نورو یې ورسوي. همداسې ملي ژبه چې د یو ټولنې د هغه دغه رسنۍ پیاوړې کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي. خو دا هغه وخت ممکن کېږي چې رسنۍ مسؤلانه محتوا وړاندې کړي. خو که رسنۍ یوازې سوداګریز یا تقلیدي محتوا وړاندې کوي نو کلتوري زیان رامنځته کوي. مسؤله رسنۍ د کلتور ساتونکې ګڼل کېږي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب. د خپرونې وروستۍ پوښتنه به دا وي چې څنګه کولی شو د ټولنې د کلتوري ارزښتونو په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړو. د پوهاوي د لوړولو لپاره چې موږ خپل کلتوري ارزښتونه په ښه توګه لوړ کړو، د هغوی لپاره اړتیا ده چې پوهاوی د کلتوري ساتنې تر ټولو قوي وسیله ده. اول باید موږ پوهاوی ورکړو خلکو ته په دې هکله باندې، د کلتور په هکله باندې معلومات ورسره شریک کړو. هغه کسان چې لا ناخبره دي د خپل کلتور په باب باندې هغوی پوه کړو. همداسې علمي بحثونه عام سي په مختلفو رسنیو کې، په مختلفو لارو چارو څخه چې هغه سیمینارونه ورکشاپونه په دې باب باید دایر سي چې خلک په دې باندې پوه سي چې کلتور څومره ارزښت لري. رسنۍ تعلیمي پروګرامونه ولري، داسې پروګرامونه چې د کلتور د رایج لپاره، د کلتور د ترویج لپاره هغه اساسي نکات په نظر کې نیولي. او همداسې ښوونځي او پوهنتونونه باید خپل فعال رول ولوبوي. دا ښوونځي او پوهنتونونه هغه مرکزونه دي چې دوی د ټولنې د آیندې تضمین په غاړه لري، چې باید دوی تضمین کړي. په دې باندې دوی هغه کسان چې دوی روزي هغوی د ټول اړخ څخه یو کامل انسانان روزلي اوسي او هغوی په ټولنه کې د خپل کلتور په ارزښت باندې پوهولي وي. ترڅنګ ورسره د دینی، علمي او کلتوري مشرانو همکاري ډیره مهمه ده چې زموږ علماء کرام په دې باب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړي. او ورسره په څنګ کې کوم د کلي مشران چې دي، چې هغه ملکان دي، هغه باید د خپل ماتحت کسانو سره یا په هغه ټولنه کې چې دوی اوسیږي هغوی ته پوهاوی ورکړي. د هغوی رول په دې برخه کې ډیر مهم دی، ځکه هغه د ټولنې هغه قشر دی چې هغه د خپل کلتور په باب باندې معلومات لري او هغه معلومات باید دوی له ځان سره ونه ساتي. دغه معلومات باید د راتلونکو نسلونو پورې ورسوي. ډیره زیاته مننه ښاغلی سمسور صاحب کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. ډیره مننه محترم خیال صاحب کور مو ودان چې داسې یو با ارزښته موضوعات مو د خپل پروګرامونو په چوکاټ کې په پام کې نیولې دي. کور مو ودان سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه تر بیا ښې چارې. لویه لاممل شه.